بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. رواه البخاري. ابو هريره رضي الله تعالى عنه واي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: الله تبارک وتعالى ما ته زما د امت تر هغه سره تیر شو چې د دوی په سینو کې د وسوسو په بڼه کې تیریږي، تر څو چې عملا کړي نه وي او یا یې په خوله نه وي ویلي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله محبة بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبة بالروضة سكنت